والله कि प्रीतम 10 हिसाब देगा ना दादा तू है फसड़े सार मान फ्यूचर में ये करूंगा ऐसे मिल चाहिए ऐसे हाँ दादा तू है ना फसड़े सार मान दे दादा तू है फसड़े सार मान दे چې دا کم زمنګ د کاروبار دی او کم سدي کنه چې دا ټول پاکستان ته منتقل کو او بس په غزا کې لا روزګار کوو دا ټول خلک مناسره پر روزګار وي दादा तू है ना फसड़े सार मान दे यार तू ची फसड़े सार मान दे माना यो मिनट राख जी हाँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम दादा तू है ना फसड़े सार मान दे अगला में दार मान दे छिते मादू गमा क्या हाल ना ना हमरा सा फसड़े सार मान दे ډېر پیسې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو ولاړې ما په ګراج پېښور کې او په ګراج پېښور کې زمونږ څومره سټاف دی کنه دا غینه په یو پوښتنه کوم چې په ځم مسار مان دي نن پروګرام ډیر زیات مزیدار تر اخره پر سره وګورئ شروعات په وکړو رومبنه د باسط صاحب نه باسط صاحب السلام علیکم वालेकुम सलाम ډیر سمو آیا خدا را دوی کنه په ځړه د سار مان دي مړ بزم چې 50 لک ډالر وي دار مان د په ځړه خره چاته وایم ما عجیب ارمان یار د پیسو ارمان کی داخله کا السلام علیکم جمال صاحب صحیح صاحب دی پزړه دي سار مان دي یا ارمان په پړ نشته او نسنا څه خو وای وای سم ته نشته وای کی دي چې الله رب العزت پورا کی ها پړ نشته مارمان نشته دي پزړه دي سار مان دي زړه مې سار مان دي ها یاره دا خو زوای مړه کی دي چې الله وګه پورا کی دا پر دې د خیر تو وایا زړه مې سار مان دي زړه مې دار مان دي چې بس مور او پلار خوشاله وساتم اها او یو خیزه غونډه چې او بس هغه خبره کچې ته ورډولې وادرالو کی بس وبشي مړه دا فرمان کې نشته بګدار مان زمام دي راځي اوس خپل دویم طرف ته ځو اول د کې پر ټول نه پښتنه کو راځي موږ بس لا 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 تیسبو سلامونه वालेकुम زره تو وای کنه پزړه سار مان دي اړه میں دار مان دي چې الله نه ختمه دوله دولت راکړي چې نه ختمي نه ختمه والله ستاسو ارمانونه دي الله پاک پوره کې سړي راګرانه درازه ها ګورو کنه ايوه خان دې پنه ها منظر سیپو بهر روزه لګو سلام علیکم वालेकुम सलाम منظر ډیر سوای ما پزړه دي سار مان دي بس سره ما ارمانونه نشه زغه مړ سنا څه خو به کنه نشم ویلا وایم مړ کې دي چې الله پاک پوره کی زا د پزړه اړه ارمان نشته او دا دی ایوه واحده السلام علیکم رورو سلام دره توی پزړه سار مان دي فضلا ها فضلا می دار مان دي چې الله پاک می سره د مور حج عمره لبوزي بس ماشاءالله الله دې زړه ارمان پوره کړي صاحب راځه کیمرامین صاحب زو بھائی جان نه تاسو السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان تاسو پزړه سار مان دي لکه د سبا راکې د کپیان د څنګه ارمان خوایشي یاره شکر الحمدلله زمار مانونه خدای پاک ډیر پورا کړی دی په کوم عمر کې خدای ټولو نه غټ ارمان مې دا دی چې پاکستان کې دومره امن راشي سونه امن چې دلته لري چې دا کم زمنګ د کاروبار دی او کم سدي کنه چې دا ټول پاکستان ته منتقل کو او بس په غزا کې لا روزګار کوو دا ټول خلک مناسره پر روزګار وي نو چې الته صرف دومره امن راشي څومره امن چې دلته لري الله دې راوړي الله دې دا خوایش زموږ ټول پوره کړي حفیظ صاحب السلام علیکم تاسو پزړه سار مان دي یاره زما پر لمن دي ارمان نشته بل حاله نه بیا هم خیر سنا څه خو وای کنه ولا بس ارمانونه څنګه پوره کیږي کی دي چې الله پاک پوره کړي یاره په حال دا څه نشته الحمدلله برابر دي شکر دې د پزړه سار مان نشته وای نه پد نشته السلام علیکم وعلیکم السلام ته لګ راشه کنه ستا پزړه سار مان دي سما په خو یاره ارمان هو نشته یار یاره سره خو وای کی دي چې الله پاک پوره کړي یار سما په خو ارمان دي چې سورا په سره سنگل ایگزیست چې دا سره ایگزیست خو راکړي خدای ان شاء الله الله پاک پیدا کی صحیح مشکل نشته لري یو بل ملمم ولا السلام علیکم رورا رورا ستا پزړه سار مان دي غاټه با زړه مې نګار باندې شاج لاله بس الله دې زړه ارمان پوره کړي یار موږ ورته دعا کوو صحیح ده راځه کیمرامین صاحب هغه د توصیف صاحب ښه توصیفه اول خو سلام وکړه السلام علیکم بیا وایې که نه پزړه دې سار مان دی هلو هله مې سار مانم نه دی بس شکر دی الحمدلله فلحال څه نشته نه لاس مې نشته والله ګولډن چانس ته ورې شکر دی زه ور میاګانو سره پاتې شم زما دعا قبلېږي څه ووایې چې دوباره ته بس دوا راته کوه او بس نور مې سم نه دي پکار دا ارمان نشته یاره
طلحه صاحب السلام علیکم طلحه صاحب صرف دا راته وایي کنه چې په زړه یې سار باندې فضلو ها فضلو من بس سم نشته باچا سم نشته صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورو په زړه یې سار باندې دا راته وایي. فضل دارمان لرو چې الله پاک دې دومره وس او طاقت راکړي اها چې په خپل کلي کې خپل روزګار خدای پاک راکړي او دا هغې سره چې کوم دی خپل مور پلار سره زما د وروڼو خویندو انشاءالله حج عمرې له لاړ شو بار بار دا ارمان لرو اللہ دے ارمان پورا کا آمین. اے چھوٹو آپ آ جاؤ السلام علیکم وعلیکم السلام دل پہ کیسے بڑا ارمان ہے مطلب ارمان خواہش میرا خواہش فیوچر میں یہ کروں گا ایسے مل جائے ایسے इतना कुछ नहीं है 2-3 साल परदेश करूंगा बाद में शादी करूंगा यह है मेरा सबसे बड़ा ख्वाहिश ادو سو ہوئی زو پہ پینا شنو او زبس چار سے ہوئی اجاز استاد والله کہ دی فریدم دا سی حساب دی کنا دا تو ہے پسڑے سار مان ازا ها موږ په زړه یې مانو نه دي بیا زه به تاسو یم یو وای ځا کې دې الله پاکي پوره کړي بس باندې هم دا مان دي چې شو دا بیا کوته بس دا کار مان دي الله دې ارمان پوره کړي ان شاء الله پوره کیږي به ها ان شاء الله راځه کیمرامین سے امیر دې السلام علیکم وی سے سلام چوکرا څنګه یې خدای راګر پیر صاحب زمي ما او ته پیر صاحب چوکرا خاطر اوس دا پرې دې ته زما چوکرا یې درته وای کنه پسړې سار مان حضور ها خصوصي ارمان خصوصي بس داسې خصوصي ارمان په زړه دی کنه ها چې زه دې زما کنه چې الله پاک ما د خپل کور راکړي الله یې زړه ارمان پوره کړي ان شاء الله دعا برته کو خلک برته دعا کوي کنه خلکو دعا کوي چې الله پاک ما د خپل کور راکړي او د خپل کور په بالکل داسې یم کنه چې بس ان شاء الله الله پاک به پوره کړي سیره ځکه ما یاګانو سره وخت تر کړی چې ته دعا وکم الله پاک یې قبلې انسا السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر چیرې ملګوا دا راته په زړه سار مان دي یره زما په زړه سرمان نشته خو یو شته وای جی یره زم چې مور پلار او زوی او زوم رې نه شو الله دې زړه ارمان پوره کړي بس الله پوره کړي یار دعا برته کو سیره موبایل لچای عظیم استاد موبایل لچای عظیم استاد دا راته وای کنه په زړه سار مان دي یار یاره شکر الحمدلله دا چې سارمن نشته په زمان یار خبره ده یار نه، سنا څه خو به کنه نه واړه ارمانونه یا خو ارمانونه نه دي ارمان هغه چې غټ ارمان الحمدلله الله سره کړی دي سرمن مې نشته ده بس الله نورم کامیاب کا دعا وکړو درته عثمانه یو منټ راکړه جی السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته وای کنه مزه سار مان دي اصلا مې دا ارمان دی چې دوی ما دوه کما لا اوکے تھینک یو سجاد ټیم من خرابه اول خدا راته وای کنه ما ارمان دې دې پورا کې بناله ستا په زړه سار مان زما په لسار مانم نشته خو دلته دا یوې خزه غم کوي یار یو خو کړی دا دیما زما یوسف جان سره ټچ کې خو دلته غم راځه دا خو وجل کی والله علي السلام علیکم وعلیکم السلام علي تاو زیات سوای ما خدا راته وای چې په زړه سار مان دي مړه بس پړې مې ډېر ارمانونه دي والله دې پورا کی بیا بس اته په نو بتا د سوې مینواله دا زستانه کړي ته وزوکا نه کړي ته وزوکا خیر ان شاء الله ها نشته سار مان ارمان شته خو بس ساره ته کیمرا مخه ته نیولې ده دا په زکات نه والله دې رحم وکي وزه بتا د سوې ما مینوال خانه اوس د پامچو کې خبرو کې نو خدای علم دی په زړه سار مان دي خو اراده راته ان شاء الله تعالی دې لړ اها او بدرې مې چھوٹی در کو بیا برا ضرورت ہے دا ارمان د هر مسافر زه مشکل نشته راځه کیمرامین صاحب علیکم راشه نه همرا ځه په زړه سار مان دي ډېر پیسې صرف ډېر زه خیران دي ته چې تاسو ټول په زړه کې مرمان دي صرف پیسې دي او څه پسې دا د دې زړه ارمانونه وو او الله دې پوره کې دعا وکړو سیرا او باقی اجازه راکې د الله په امان